علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته بخیر راغلی. ما لیپټاپ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جنرال صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله تعالی دې وکوي چې روح جوړ وای او دغه ګړندیو فتح مبارکي هم درته وایم. الله تعالی دې په ګران هیواد کې اسلامي نظام نافذ او قائم کړي. نو د نن ورځې د لایف موضوع خو په مفتوحه سیمو کې د ګران هیواد په مفتوحه سیمو کې د ژوند چارې ښې په مخ روان دي او په نورمال ډول ژوند په مخ روان دی. دغه څو ورځې راهیسې چې د فتح لړۍ داسې روانه شوې ده، نو دشمنانو د موږ تاسې دشمنانو پروپاګند او تبلیغات پیل کړي دي او کوشش کوي چې داسې وښیي چې د اسلامي امارت چې کومې سیمې فتح کوي هغه سیمو کې یا ګډوډي ده یا خدمات نه عرضه کیږي یا نور دې ته ورته پروپاګند. خو تاسې کتلی شئ لکه څنګه چې نن د اسلامي امارت په رسمي اعلامیه کې هم یادونه وشوه، ولس ته معلومیږي، رسنۍ هم هلته تللی شي، ازادې رسنۍ هلته تللی شي، د هغه سیمو نه راپور جوړولی شي او د خلکو وضعیت کتلی شي چې د خلکو ژوند په عادي ډول روان ده. د ټولو مهمه دا چې د اسلامي امارت د واکمنۍ په ساحو کې څوک په چا ظلم نشي کولی، څوک په چا تیری نشي کولی، څوک د چا مال په زور نشي خوړلی او څوک د چا مال، سر، ناموس او عزت ته په سپکه نشي کتلی. او د اسلامي امارت په مفتوحه ساحو کې تر هغه کچې پورې چې په سیمه کې کوم یعنی د اسلامي امارت د وس او توان تر حده پورې خدمات هم خلکو ته وړاندې شوي دي. کوم خدمات چې مخکې پخوا وو هماغه خدمات وړاندې کیږي. تعلیمي مؤسسات ټول خلاص دي او نن د اسلامي امارت په رسمي اعلامیه کې د عالي تحصیلاتو کمیسیون په اعلامیه کې هم یادونه شوې وه. هلته مشخص سیمې یادې شوې وې چې د کابل ادارې مزدور اسکر هلته ځان دپاره ځایونه جوړ کړي دي، لکه د بغلان ولایت کې چې هلته کوم هغه دی د پوهنتون دی، هغې کې دوی د ځان دپاره قرارګاه جوړه کړې ده او هلته دوی اوسېږي. داسې په ډېرو ساحو کې د کابل ادارې عسکرو تعلیمي مؤسسات بند کړي دي او هلته خپل سنګرونه جوړ کړي دي. نو په اعلامیه کې هم غوښتنه شوې وه چې باید د هغه ساحو کې چې هغه د جنګ ساحې دي هغې کې باید د کابل ادارې مزدور اسکر د خلکو د تعلیمي مؤسساتو نه یا د دغه ځایونو نه استفاده ونه کوي او د جنګ د سنګر په توګه باید ونه کارول شي. نو الحمدلله د اسلامي امارت د واکمنۍ په ساحو کې خلک په عادي ډول خپل ژوند چارې په مخ بیایي. هغه خلک چې هغه د اسلامي امارت دشمنان وو، د اسلامي امارت سره یې جنګېدلي دي او دا 20 کاله مجاهدین په شهادتونو رسولي دي، ولس شاهد دی، خلک یې ویني، د هرې منطقې خلکو ته معلومیږي چې هغه خلکو هم سر او مال او ناموس محفوظ ده. هغه خلک چې 20 کاله د موږ دشمنان پاتې شوي دي، نن د دوی سیمې موږ فتح کړي دي، په ځای د دې چې موږ دوی نیولي وای، وژلي مو وای، زندان ته مو وړي وای، دوی په خپلو کورونو کې د خپلو اولادونو سره عادي ژوند تیروي، په نورمال ډول دوی د خپل ژوند چارې په مخ بیایي، دوی د هیڅ ستونزې سره مخ نه دي. په تیره یوه میاشت کې 140 ولسوالۍ فتح شوي دي تقریبا. په دې 140 ولسوالیو کې په زرګونه عسکر تسلیم شوي دي او دا زرګونه عسکر د همدې ولسوالیو کې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، همدې ولسوالیو کې کورونه دي. څوک نشي ثابتولی چې په دې دومره ساحو کې دی یو هغه عسکر هم چې اسلامي امارت سره یو ځای شوی دی هغې ته د چا ضرر رسولی وي. په دې زرګونو کسانو کې په دې کې داسې جنایتکاران او وحشیان هم چې مجاهدین په شهادت رسولی دي، ظلمونه یې کړي دي، خو بیا هم دوی د اسلامي امارت د واکمنۍ په ساحو کې عادي ژوند په مخ بیایي، خپلو اولادونو سره آرام شپه تیروي. دا د دې ثبوت دی چې اسلامي امارت جنگ نه غواړي، اسلامي امارت سوکالي غواړي،
اسلامي امارت د هیواد پرمختګ او د هیواد سمسورتیا غواړي. مبین صاحب موږ سره خو نن ډېرې مهمې ویډیوګانې هم را سره دي، هغه ویډیوګانې به هم اچوو صحیح ده، بیخي صحیح ده قاری صاحب. او ترڅنګ یې د موږ سره یو میلمه هم را سره دی، د نور محمد په نوم یو میلمه را سره دی، هغه د موږ فارسي زبان ورور دی، د موږ سره نن میلمه دی، هغه به په فارسي برخه کې موږ تاسې سوالونو ته ځوابونه وایي. او د شاهین صاحب که چېرته ته په سټوډیو کې وې نو تر ټولو نه اول خو د اسلامي امارت د دعوت ارشاد د کمیسیون مشر مسؤول مولوي امیر خان متقي صاحب ویډیوګانې ما ته درلېږلې دي. هغه ویډیوګانې واچوئ چې د اسلامي امارت مشران په مفتوحه سیمو کې ګرځي او د خلکو سره ګوري، خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکوي، د جامعې د ټولو قشرونو سره ګوري او هغوی ته اطمینان ورکوي چې په راتلونکي کې به دوی ته هیڅ خطر نه وي او د افغانستان په راتلونکي کې به د افغانستان په جوړولو کې د هیواد په جوړولو کې به هر چاته ونډه ورکول کېږي، هر چاته به برخه ورکول کېږي. قاری صاحب دغه ویډیو تیاره ده. قاری صاحب واره او چلانه کوي، شاهین صاحب چلانه کوي. دا ټول په یو استدلال کې چې موږ خپل وعده باندې وفا کوو او موږ چې چا سره څه تلفظ وکړو په هغه باندې د اخلاق ولاړ یو. تاسې نه غوښتنه دا ده چې د دې بعد زندګي په ښه طریقه تېره کړئ. په خپلو کړو وعدو تاسې وفا وکړئ، اخلاص وکړئ، تقوا وکړئ، په دې ملت کې به بیا خدمت کوئ. که تاسې په خپله وعده باندې وفا وکړئ، په آینده کې تخطي ونه کړئ، بیا به تاسې خدمتونه کوئ. دا ګوره په سلګونو طالبان، علما، مجاهدین ولاړ دي، دا ټول د وطن خلک دي. تاسې د دغو خلکو په وضعیت باندې استعمالېدله. دغه حالت، دغه د نظام چې خپل خلک وزنه په خپلو مدرسو بمبار کوه، خپل مکاتب بمباروه، خپل کلینیکونو بازارونه بمباروه، خپل هېوادوالو لاسونه وتړه، خارجیانو ته اسپاره، دا یقیني غلطه لاره. هر چا چې په دې لار کې قدم اخیستی باید توبه وکړي، د الله نه مغفرت وغواړي. اسلامي امارت خوا د ټولو ته عفه کړې ده، د الله تعالی نه معفو وغواړي. شاهین صاحب نه پوهېږم چې ما ته اواز سم نه راځي که عمومي انټرنیټ کې دا ویډیو کې ستونزه ده. ورو کې به هم شاهین صاحب د تاسو غږ نشته، مایک مخلص. پام کوئ چې بیا داسې یو غلطي درنه ونه شي چې بیا موږ هم خپلو مجاهدینو ته نشو ویلی دوباره، ځکه یوونه به شرمېږو چې داسې که دوباره غلطي وکړي او بیا مو ورته زارۍ کوو چې یاره دا ور بیا غږ مو ورته کوه، دا ور بیا غږ مو ورته کوه. صحیح شو؟ نو په دې سلسله کې به انشاءالله تاسو اوس په محفوظه طریقه خپلو کورو ته رسېږئ. تر اوسه خو به چا ته څه تکلیف نه وي رسېدلی، انشاءالله ټول خوشحاله یاست. نو یوه داسې په خوند د تکبیر ناره راسره افغانستان اسلامی امارت، افغانستان اسلامی امارت. علی قدر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب، علی قدر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب. ان شاء الله تاسو ته اوس نور قاری صاحب د ما غږ لرئ ویډیو دا ختمه شوله، بیا به بل قسمت به یې راوړم. د ما غږ شته مبین صاحب؟ زه غږ نه لرم دی چې قاری صاحب ما غږ لرئ؟ ستاسې غږ اوس صحیح ده، خو دا ویډیو نه پوهېږم چې څه وجه وه، ما ته یې اواز سم نه راتلو، که عموم کې داسې و نو هغه بله ویډیو ښه په هر صورت. نو لکه څنګه چې متقي صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکوله او د خلکو ته یې ډاډ او اطمینان ورکړو
دا د اسلامي امارت پالیسی ده، همدا د اسلامي امارت اعلان دی خلکو ته، مخالفینو ته دا اعلان ده. هغه خلک چې د موږ سره په دشمنۍ کې واقع وو، د موږ دشمنان وو، د موږ سره 20 کاله دوی جنګېدلي دي، هغې خلکو ته موږ پیغام دا ده چې راشئ د اسلامي امارت سره یو ځای شئ او د اسلامي امارت د دشمنۍ نه لاس واخلئ. ګورئ په هغه سیمو کې چې فتح روانې دي، د فتحو داسې ګړندی بهیر، د دې علت یو لوی علت دا دی چې خلکو طالب په خپلو سترګو ولیدو. پخوا د ولس طالب دی، طلوع نیوز، شمشاد، BBC، ازادي، یک، د دغې تلویزیونونو او رادیوګانو په عینکو کې طالب کتلی و. طالب په واقعي ډول نه ولیدلی. کله چې دغې ولسونو طالب په واقعي ډول ولیدو، د سر په سترګو یې ولیدو، هغوی اوس طالب ته ګلان اچوي، د طالب غاړې ته ګلان ور اچوي. عسکر په خپله خوښه راځي، ولسوالۍ پرېږدي. دا نن په بدخشان ولایت کې ګڼ شمېر ولسوالۍ، حتی د بدخشان مرکز یوازې پاتې دی. په قندهار ولایت کې دا اوس د نیش ولسوالي فتح شوه، د سپین بولدک ولسوالي فتح شوه، ارغنداب ولسوالي. دا خلک کله چې د دې ولس د سرونو نه د امریکایي توپ، د امریکایي تیارې سوری لرې شو، کله چې هغه خطر د دوی د سر نه لرې شو، دا ولس طالب غواړي، طالب ته خوشحال دي. دا سیمې چې فتح کېږي دا د دې دلیل دی. امریکایي ګوډاګیانو هغه تبلیغات، هغه پروپاګند چې دا 20 کاله دوی وکول، هغه د دوی دپاره د شرمندګۍ دلیل شو. چې کله ولس ویني، خلک ویني چې طالب ته هرکلی کوي، او د دوی د بادار حال دا دی، چې کله په سپینه ماڼۍ کې د ده نه پوښتنه کېږي، دی وایي چې نور زه نه غواړم چې د افغانستان په موضوع باندې څوک پوښتنه وکړي. دومره د افغانستان د جنگ د ده زړه خوړین کړی ده، دومره یې زړه پرې وهلی ده چې هغه نور نه غواړي چې د افغانستان په قضیه وغږیږي، چې په نور زه نه غواړم چې په دې موضوع وغږیم، ما نه څوک پوښتنې وکوي. موږ د افغانستان نه راوځو، بس دا د موږ فیصله ده. دا د دې ملت د مقاومت برکت دی، دا د ملت د جهاد برکت دی. شاهین صاحب لاندې سټوډیو کې څوک نشته، سټوډیو کې که نور محمد په نوم یو ملګری دی، هغه که راواخلی. زه سټوډیو مبین صاحب اداره کوي، زه ویډیوګانې راوړم. قاري صاحب، مبین صاحب تاسې سټوډیو وګورئ، سټوډیو کې د نور محمد په نوم کس شته. قاری صاحب سټوډیو کې څوک نشته، حاجی بیانزی په نامه یو کس شته، بل څوک نشته. بیانزی صاحب راواخلی، حاجی شیراقه بیانزی صاحب په نوم کس چې دا هغه د امریکا نه موږ سره په لاین کې ده. دا حاجی بیانزی صاحب، سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام، تاسو ټول ته مبارکي. شاهین صاحب لینک دې کني اچولې، لینک واچو چې راشي ملګري. ها تاسو لینک زه واچوم. بیانزی صاحب محترم، تاسو ته هرکلی وایم. لینک دې اچو مبین تاسو کار کوئ. ډېره مننه سعید خوستی صاحب، زم تاسو ته مبارکي وایم او سلامونه احترامات تقدیموم ټولو وروڼو ته، ټولو طالبانو وروڼو ته، ټول افغانستان ولس ته. دا د ټولو فتوحات دي، الله تعالی دې داسې وکړي چې موږ او تاسې په کابل هر ګام محاصره او بالاخره ونیسو، د هغه ځای نه الهي اصول په خلکو باندې تطبیق شي. دا زموږ اخرنۍ ارزو ده او تکریم د دې په همدې و چې دلته قرآن راغلی. قرآن کې څه و؟ قرآن کې الهي اصول. د طالبانو تقریب هم دا دی چې الهي اصول لپاره قرباني ورکړه، او انشاءالله د قایمېدو په حال کې دي. وبخښئ زه چون تاسو خبرې ته وخت در کوم، بیا به وروسته وخت پیدا شو خبرې وکړم. بیانزی صاحب ته د موږ سره مېلمه یې، تاسې اړوند څه مهمې پوښتنې دي. مبین صاحب تاسې که د بیانزي صاحب نه څه پوښتنې لرئ، حاجي شیراقه بیانزی صاحب چې دا د هېواد یو مشهور سیاسي تحلیلګر دی چې په امریکا کې میشت دی، امریکا کې اوسېږي او یو جهادي فکر لري، یو مبارز ورور ده او ډېر یو ښه عقیده او نظر لري. د افغانستان د قضیې په اړه یا د امریکایانو د خروج په اړه چې امریکایان د دې ګران هېواد نه ووتل، ټیټې سترګې دا دې وځي
په دې اړه که تاسې کومې مهمې پوښتنې لرئ د بیانزي صاحب نه څه پوښتنې وکولئ. قدرمان شقاري صاحب محترم بیانزي صاحب نه دغه یوه پوښتنه مونږ کوو. دلته ځینې خلک ځینې تشویشونه ایجادوي چې امریکا له افغانستان نه وځي خو جګړه به پای ته نه رسېږي. دوی غواړي د لویو وسلو جنګ شروع کړي او له نورو هیوادونو نه چې دوی پکې اډې لري. دوی ښه مثال د قطر هیواد ورکوي چې له دغه جینه به طالبان یا د دوربر د مزایلو په وسیله او یا له همغه جینه د ځینو تیارو په وسیله خپل اهداف دوی بمباروي. آیا داسې یو څه په راتلونکي کې کېدلی شي او که وشي طالبان به یې د په برابر کې څه غبرګون لري؟ دغه کار کېدونکی ده که نه؟ دغسې یو تشویش ایجاد شوی د موږ نه خلک پوښتنې کوي چې تاسو دې ته مه خوشحاله کېږئ چې امریکایان له افغانستان نه ووته، دا جګړه به ختمه شي. امریکا غواړي چې لویو سلاحو په زور باندې طالبان ختم کړي یا په یو قسم ته په ګوړه کې زهر ورکړي. دغه خبرې رښتینې دي که نه دي؟ تاسو خو له نږدې څارئ، امریکي سیاستوال څارئ مشر. بله مبین صاحب، اول خو ټول ته سلامونه احترامات تقدیموم. یو ځل بیا تاسو ته د فتوحاتو مبارکي وایم، خدای تعالی دې ته وسعت ورکړي. او ستاسو د پوښتنې په دغه کې ځواب کې خبره دا ده چې همیشه باطل کوشش کوي تر اخرینې کچې چې مثلا د امریکایان پښو سره ووتل مګر لاسونه به پاتې وي، دې لپاره چې دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د الهي اصولو د تطبیق مخه ونیسي. الهي اصول تطبیق مخه ولې نیسي؟ ځکه چې الهي اصول عملي شول، په خپل اسلامي حکومت او اسلامي نظام خلک قبلې ټول دنیا ته رسیږي او ټول دنیا ته چې ورسېد د استثمار مخه نیول کېږي. یوازینی علت چې استعمار ملکونه نیسي، حتی په خپل ممالکو کې لکه امریکا او اروپا کې همغه خپل خلک قانوني استثماري دیموکراسي قوانین څه شي دي داسې جوړ کړي دي چې خلک داوطلبانه او قانوني استثمار کی. نو دې په مقابل کې چې اسلامي نظام قائميږي، هلته الهي عدالت قائميږي، د الهي عدالت په واسطه باندې د استثمار مخه نیول کېږي. نو دوی سره تر هغې پورې چې دوی ژوندي دي او هغې پورې چې موږ ژوندي دا جګړه نه ختمېږي. مګر په افغانستان کې الحمدلله دوی غوښتل چې دا به آخرنۍ فتح وبخښه چې افغانستان سقوط کی، فتح ورته باید ونه وي او سقوط. نو بیا د هغې وروسته موږ نړیوال حکومت اعلان کړو او نړیوال حکومت په واسطه باندې به موږ دیموکراسي قوانین به چې ټوله دنیا فدرال حکومت ته چې به امریکایي یا به اسرائیلي دې ته به ټکس ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا ډېر امید او په ډېر قوت باندې افغانستان ته راغله او په افغانستان کې څومره وحشت نه چې استفاده کېدل هغه وکړه. 20 کاله کې ونه توانېدل، بالاخره مجبور شول وتښتېدل. دا چې تېښته یې کړې ده، دا چې بیرته راځي نو دا به ډېر کمزوری موقف وي چې دې حالت کې چې دی دلته اوسې ونه کړی شو نو چې بیرته د هغه ځای نه یو مداخله کوي یا مثلا یو څوک کسان د خزش مردمي په نامه باندې پاسې هغې ته معاش یا وسلې ورکوي، هغه ډېر کمزوری حالت دی. د هغې مقابله الحمدلله بیانځای صاحب، تاسو یا ستاسو په شمول سیاسینو امریکایي سیاستوالو داسې فکر کړی و امریکایي د جنګ قمندانانو چې د دوی په تک سره به د کابل نظام داسې زرو پاشل سي وبه شړېږي، دغه تصور دوی کړی و مخکې له دې امریکایي جنرالانو؟ دوی لا شتون لري، فزیکي وجود لري، اوس هم د دوی تر څنګ دي، بمبار کوي ځینو سیمو کې، باوجود د هغه ډېرې سیمې طالبانو بغیر له جنګ نه ونیولې. علت یې څه کېدلی شي؟ علت یې همدا دی چې الله تعالی نصرت دی. کله چې د الله نصرت راشي وي، د بدر په غزوه کې شیاطین راغلي وو، د کفارو سره ولاړو، په مقابل کې ملایکې الله تعالی راولي د انسانانو په شکل باندې. نو کله چې شیاطینو ملایکې ولیدلې دغې پرېښودل، ویل چې موږ هلته نشو کولی ځکه چې هلته داسې څوک ولاړ دي چې د هغو په مقابل کې موږ مقاومت نشو کولی. نو طالبانو سره الهي نصرت دی، شهیدان په خپله په سنګرونو کې بیرته قرار لري او ملایکې ورسره ملګري دي. د هغې په مقابل کې چې د امریکا څه کې چې دا ټوله دنیا روس او چین هم ورسره ملګری شي، نشي کولی چې طالبانو د حملو په مقابل کې مقاومت وکړي. د همدې د خاطره وتښتېدل. دا چې وروسته یو څه وایي خو د دې د خاطره دي چې لا اقل یو د وړو پوزه ولري او یا دغه غلامه اداره مثلا د دوی په شتون کې سقوط ونه کړي. لا اقل دوی وتلي وي، لکه فرض مثال روسان
ووتل نجیب 3 کاله حکومت وکړی شو نو دغه حالت دی غواړي چې لا اقل 1 کال یا 6 میاشتې خو دوام وکړي چې دی ډېر د خجالت سره مخ نشي. بیانځای صاحب تاسو د کابل ادارې مشرانو ته څه پیغام لرئ؟ هغوی اوس هم په جګړې بافشاري کوي، د جګړې اور ته لمن وهي. پیغام هغوی ته څه د څه وکړي له طالبانو سره څنګه برخورد وکړي ترڅو جګړه مهار شي، ترڅو مرجوب له کمه شي؟ زه خو طالبانو او بخه د کابل د ادارې په باره کې ناامیده په دې یم چې استعمار دغسې لوړپوړو چارواکي یا منځپوړو چارواکو دپاره هغه خلک انتخابوي او تمویلوي او سرمایه ګزاري پرې کوي چې هغه ضمیر نه لري. کله چې د یو سړي ضمیر د انسان د وجود نه ځي دا معنی چې په هغه وجود کې هېڅ نور او ایمان نشته او هغه چې صفر ته ورسېږي هغه انسان په شیطان بدلیږي، یعنې انساني شیاطین ته جوړیږي. نو د کابل اداره د یو خوا نه انساني شیاطین دي. زه هېڅ پیغام ورته نه لرم، پیغام یې همدا دی چې تسلیم شي او مغه د امارت اسلامي د بخښنې پیغام نه استفاده وکړي. بیانځای صاحب په نړیواله سطحه طالب ته نن سبا په کومه سترګه کتل کیږي؟ له طالبانو نه خو به نړیوال ویره نه لري، راتلونکي کې غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري که نه؟ نو په نړیواله کچه موږ 2 قسمه خلک لرو. یو دا چې اجتماعي قوتونه دي، هغوی په هر شکل د طالب نه ډارېږي، د طالب د نظام نه ډارېږي. ځکه چې ما مخکې دا خبره وکړه چې طالب نظام عملي کېږي، یو خو دا نظام په خپله ممالک او دنیا والي مظلوم بشریت قبلوي واردوي خپلو ممالکو ته، او د بل خوا نه کله چې دا نظام قایمېږي عدالت الهي د دې استثمار مخه نیسي. نو هغوی په هر شکل دغه استعماري ډله چې دا هغوی طالبان په همدې خاطر نه خوښوي چې دغه نظام باید قایم نه کړي. که طالبانو سره ومني چې دا نظام نه قایم او بیا خوښوي. بیانځای صاحب په تیر کې مونږ جګړې ګټلې دي، سیاست مو بایللی ده، آیا دا ځل د جګړې تر څنګ طالبانو سیاست هم ګټلی ده که نه؟ زه خو دې خبرې سره ډېر موافق نیم چې مونږ سیاست بایللی دی، خو خطاګانې خامخا به موجودې وي. د اسلام یو نوم سوله ده او بل نوم یې سیاست دی. سوله او سیاست یو د بل سره لازم او ملزوم دي. هېڅ امکان نه لري چې موږ سوله راولو او حکومت ونه لرو. حکومت باید